السلام علیکم. دا هغه ځای دی که فکر دی مونږ تاسو ته یو ویډیو کې ویلو چې مومندري ولسوالۍ کې تورخم چې لار ده دو سرکونو مابین کې ماشومان به کېناستل، څو ترافیکي حادثې هم شوي، ماشومان هم والي دي. نو الحمدلله بل ځل مو دلته افتتاح کړه، خالي چونه مو اچولې. نن دا تاسو وینئ خبره تر لنټره رسېدلې ده. نو انشاءالله د وطن لپاره به څه کوو. قمر بنسټ به اساسي او بنیادي کارونه کوي. هغه دوستانو ورونه چې خوشحالېږي الله دې خوشحالۍ سوچنده کوي، او هغه چې خفه کېږي بیا دې الله خوشحاله لري. نو دا هغه ابتدایه ده. اووه خونې دلته جوړېږي، ښه لوی لوی صنفونه دي. دغونه د پوهنتون صنفونه فکر کوم بعضې پوهنتونو کې دونه نه دي. نو انشاءالله باذن الله بل ځل چې راځو دلته به دا دیوال کې تورې تختې وي که نه، او دا به فرش وي. حتی کوشش کوو چې چوکۍ او دا شیان هم ورته وکړو. نو لله الحمد داسې یو ټیم مو دی چې د خدمت تږي دي. انشاءالله ښوونځی به هم جوړو او مساجد به هم جوړو، او ورسره د صحي اوبو څاګانې به هم جوړوو، او همدارنګه واړه تجارتونه به خلکو ته هم جوړوو. ورسره سکالرشیپونه خپلو ځوانانو ته کوشش به مو دا وي چې ښه سکالرشیپونه ورته واخلو، چې انجینرۍ وي، کمپیوټر ساینس وي، اقتصاد وي، حقوق وي، ژورنالیزم وي. نو دا خدمتونه چې اساسي او بنیادي زما فکر باندې کار به کوو د وطن لپاره، او په ګډه به کوو. ټول به یو بل ته سره لاسونه ورکوو. څوک چې مخکې کېږي هغه تر شا به درېږو، ملاتړ به یې کوو، پښې به د چا نه وهو. صحیح ده. هر څوک چې په هره برخه کې په ملا به یې ډبه ورته وي مخکې ولاړ شه، الله دې خیر درکړي. د وطن لپاره که یو خښته هم ږدې زموږ سر سترګې. زما خپله نظریه خدا ده. السلام علیکم. وقيدتني بالكبار قد استعنتك